है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तो करम भी कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब टाल दे। तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वालैहि, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वालैहि। तेरे दर पे सर को झुका लिया, जो कभी मिला न वो पा लिया। मुझे अपना बंदा खास कर, हो जा रूबरू मुझे पास कर। हर एक निशा मेरी जात का। زموږ معاشره کې ډیر زیات داسې واړه ماشومان هم شته، داسې زموږ همزولي هم شته، زنانه ذات هم شته، نارینه ذات هم شته. موږ له پکار دي چې داسې خلکو سره هیلپ وکړو، که داسې خلکو لاس جوړ شو، که داسې خلکو باندې تعلیم چې کومه دی هغه وکړو، داسې خلک چې کومه دی ایجوکیټډ کړو. نن چې دا لاسونه محروم په خپه باندې لیکل شي کولی، نو په دې خپه باندې چې الله دله په دې خپه کې دا طاقت ورکړی چې په ده به قلم څنګه نیسي، په ده به لیکل څنګه کې، نو دا د دنیا ډیر زیات څه شي کولی، او د پاکستان بلکې د خپلې معاشرې نوم چې کومه دی هغه روښانه کولی شي.